وای ارمنی سي وایي چې یو خو مسلمان او خو د اسلام نه لري یو خو مسلمان خو د اسلام نه لري یو خو مسلمان خو د اسلام نه لري پردي خلک خپلو خو د خپل قام نه لري ډیر شو او وایي چې اسلام په نوم څومره ملنډې په دین وشوې او اسلام په نوم څومره ملنډې په دین وشوې اسلام په نوم څومره ملنډې په دین وشوې توبه له دې قانون له دې نظام نه لري ډیر شو او وایي چې بهر نه چې فند راشي بهر نه چې فند راشي افسران او مشران مو بهر نه چې فند راشي افسران او مشران مو په خپلو کې تقسیم کړي د عوام نه لري ډیر زبردست ارمنی صاحب دا بیا ووایا او وایي چې بهر نه چې فند راشي افسران او مشران مو په خپلو کې تقسیم کړي د عوام نه لري ډیر زبردست پس پرېکړې بیا وایي چې په وخت راغی بیا وګوره چې ځان درنه قربان کړم واه که وخت راغی بیا وګوره چې ځان درنه لوګی کړم که وخت راغی بیا وګوره چې ځان درنه قربان کړم دا کور مې له تا جار خو د توام نه لري ډیر زبردست شیخ ایوب که وخت راغی بیا وګوره چې ځان درنه قربان کړم دا کور مې له تا جار خو د توام نه لري ډیر زبردست خبرې بې فایدې کوي یوه دې سمه نه ده او خبرې بې فایدې کوي یوه دې سمه نه ده خبرې بې فایدې کوي یوه دې سمه نه ده بس زه به درنه لاړ شم ستا کلام نه لري ډیر زبردست ډیر ښه او وایي چې اصیل به یارانه کې تا د ځان برابر بولي اصیل به یارانه کې ستا د ځان برابر بولي اصیل به یارانه کې تا د ځان برابر بولي خو ګرځ د کمسل سړي نام نه لري واه ډیر ښه دا بیا ووایه ارمنی صاحب اصیل به یارانه کې تا د ځان برابر بولي خو ګرځ د کمسل سړي نام نه لري واه او بعد داسې باد رالوتی دی د هیچا مزه نشته او داسې باد رالوتی دی چې هیچا مزه نشته او داسې باد رالوتی دی د هیچا مزه نشته د خاص نه لري او د عام نه لري واه ډیر زبردست ډیر ښه دا بیا ووایه ارمنی صاحب وایي چې داسې باد رالوتی دی د هیچا مزه نشته د خاص نه لري او د عام نه لري ډیر زبردست چې خلک په درنو سترګو په ښه نظر درګوري چې خلک په درنو سترګو په ښه نظر درګوري د ښه سړي ناسته کوه بدنام نه لري ډیر زبردست او هغه به زندگی د ارماني شفیع په څیر وي چې اوس یې څوک په ژوند د خپل ګلفام نه لري ډیر زبردست ارماني صاحب بل د ته وایم بس الو ارماني صاحب ووایه دوه نور ووایه وایي چې تیره خو شوه خو په افسوس او په ارمان تیره شوه واه تیره خو شوه خو په افسوس او په ارمان تیره شوه زندگی واړه بې له تا مې په خفګان تیره شوه واه ډیر زبردست هغه چې تا د راتلو کړې وه وعده رانغلې د انتظار هره لمحه مې په نیران تیره شوه واه ډیر زبردست او وایي چې شپه شومه دم وه ستا یادونه و یوازې ناست وم بس ټوله شپه زما د اوښکو په باران تیره شوه ډیر زبردست شپه شومه دم وه ستا یادونه و یوازې ناست وم بس ټوله شپه زما د اوښکو په باران تیره شوه ډیر زبردست چا راته ویل ځواني دې تیره شوه اوس هغه نه یې چا راته ویل ځواني دې تیره شوه اوس هغه نه یې که په ما تیره شوه منم خو په جانان تیره شوه ډیر زبردست ارماني صاحب بیا ووایه وایي چې چا راته ویل ځواني دې تیره شوه اوس هغه نه یې
په ما تیر شو منم خو په جانان تیر شو په جانان تیر شو. ډیر زبردست. او شعر د حالاتو مطابق چې کال 2022 بارانو سیلابو کلی یوړ. او کال 2022 بارانو سیلابو کلی یوړ. څنګه لګر یادي سپ پاکستان تیر شو. ډیر زبردست ډیر زبردست. او وایي چې الله دې بیا داسې آفت نه تمام ملک وساتي. او دا الله دې بیا داسې آفت نه تمام ملک وساتي. دغه سختي په یو خار نه په هر انسان تیر شو. ډیر زبردست. او له دې آفت نه دې الله له دې آفت نه بې نقصانه هېڅوک پاتې نه شي. او له دې نقصانه له دې آفت نه بې نقصانه هېڅوک پاتې نه شو. اسماني کنډه و غریب او په ودان تیر شو. ډیر زبردست ډیر زبردست. او ته په کلی انتظار کوي شفیع ارمانی. ته په کلی انتظار کوي شفیع ارمانی. لاړه لاغه قافله په بیابان تیر شو. واه ډیر زبردست ارمانی صاحب ډیر زبردست ډیر زبردست. دا ارمانی صاحب یو شعر داسې مختصر غوندې زه درته وایم. شعر نه غزل راته ووایه. چې د سر سړي ارمانی صاحب به نه وای خیال درته ووایم. ووایه که نه. خو ما چې خو به داسې چې کاغذ تا نه تا وله خبره ده چې دا که کافر که یهودي که مسلمان دی. که کافر که یهودي که مسلمان دی دا منم چې رب نظر په هر انسان دی. او چې یعقوب ورپسې 2 سترګې ړندې شوې چې جدا ورنه یوسف غوندې روښان دی. چې یعقوب ورپسې 2 سترګې ړندې شوې چې جدا ورنه یوسف غوندې روښان دی. د 4 له یارانو نه هزار شم که علي عمر صدیق دی که عثمان دی. د 4 له یارانو نه هزار شم که علي عمر صدیق دی که عثمان دی. او ربا ستا قدرت ته ټول خلک حیران دي. ربا ستا قدرت ته ټول خلک حیران دي. ربا ستا قدرت ته ټول خلک حیران دي. پیدا کړی دی چې ځمکه لوی اسمان دی. ډېر ښه. او اخري شعر به درته ووایم ارماني صاحب د غزل روږده غوندې وه چې الله او رسول هم پرې راضي کېږي. خالد الله او رسول هم پرې راضي کېږي. خالد ځکه اوس په دغه لار روان دی. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ډېر الله ډېر الله ډېر الله. او دغه یو غزل مې ته وویله او ما وویل چې ته خو داسې چې ټولې سنجیده غزلې لیکه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه خیال. بس دا مطلب یوه خبره درته کوم. او په دغې لارې دغه ته بس دا نورې کیسې نه دي. ارماني صاحب ما لکه دا درته وویل که نه زه خو خپل کوشش داسې کوم که نه چې شعر مې په ساده وټکو